ډیره د افسوس خبره ده، د پاکستان اسلامي حکومت یو ځل بیا هغه غریبو افغانانو مهاجرینو ته جواب ورکوي چې هغه دلته خپل کار روزګار خپل په کډه باندې خپله زندګي دلې تیروي، او هغو افغانانو مهاجرینو ته د پاکستان حکومت لخوا جواب ورکول شو چې تر 15 تاریخ پورې، یعنی تر 15 اپریل پورې تاسو ټایم لرئ چې 15 اپریل ته 10 ورځې پاته دي چې که تاسو نه وو تاسو تر 15 تاریخ پورې بیا به موږ سخته کاروایي وکړو، یعنې په زوره به بیا تاسو د پاکستان څخه پسې واخو افغانستان ته. دغه زما پیغام در ټولو پښتنو مشرانو پورې ورسوئ چې کوم افغان مهاجرین دي د دې سره په کار دا دی چې انساني سلوک وشي، د دې سره همدردي وشي، ځکه دا د داسې مهاجرین داسې افغانان مهاجرین شته چې هغه د 40-50 کال څخه دلې د پاکستان په خاوره کې دي، دلې پیدا شوي دي، دلې پلرونه نیکهګونه د 40 کال څخه دلې دي. په کار دی ودې ته د مشران په سنجیدګۍ سره یو لاره کښېږدي او دغه پیغام مخته در سره نشر کړي چې د افغانانو وروڼو پورې هم ورسیږي. کوم څوک چې وس و دس لري هغه در 15 اپریل پورې د خپل کوشش وکړي، خپل ځانونه دې تیار کړي، ځکه د پاکستان سرکاري موټران دا وار د کوټې په شار په ګلۍ ګلۍ وګرځېده چې تاسو تر 15 تاریخ پورې خپلې کډې ټولې کړي او لاړ سئ افغانستان ته. راځئ دغه د دې اعلانونه به هم ستاسو سره نشر کړو، اعلانونه را سره واورئ او د معلوماتو دپاره زموږ سنګرینې هم در سره فالو کړئ. ډېره مننه. حکومت بلوچستان له طرفه غیر ملکي باشندانو ته دا اطلاع دی چې دوی کار والا دي که بغیر کار والا دي اور 15 تاریخه پورې خپل په مرضي خپل وطن سره ولاړ شي. جانب سے تمام غیر ملکی ترکین وطن کارڈ والے اور بغیر کارڈ والے افراد کو اطلاع دی جاتی ہے کہ 15 اپریل سے قبل رضاکارانہ طور پر اپنے آبائی وطن چلے جائیں. مرسومہ ہم ماضی کارڈ والا اور بغیر ماضی کارڈ والا 15 اپریل 2004 ولایت اصل خود رضاکارانہ طور پر اختیار مہربانی.